بلوچ بیلتونپالو یو ځل بیا پر پاکستاني پوځیانو ډیر زبردست برید کړی دی. چې دا برید یې چیرته کړی، څومره پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي، په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. بلوچ جنګیالیو 9 پاکستاني پوځیان وژلي. د بلوچستان د کهلو ولسوالۍ په ناساوا سیمه کې تیر ماښام د بلوچ جنګیالیو له لوري د پاکستاني پوځ پر موټریز کاروان د ریموټ کنټرول ماین چاودنه کړې ده، چې په پایله کې 9 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور پوځیان پکې ټپیان شوي دي. د بلوچستان لیبریشن آرمي جنګیالیو ویان صحیحون نیوز ته په رالیږلي خبرپاڼه کې ویلي چې پاکستاني پوځیان د بلوچانو د نسل وژنې له عملیاتو د پوځي اډې پر لور روانو، چې په لاره کې د دوی له لوري ایښودل شوي ماین پرې چاودنه وکړه. باید یاد شي چې تیره ورځ د سلاله بازار په یحیی چوک کې هم د بلوچ بیلتونپالو لوري پاکستاني پوسته له منځه وړل شوې ده. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.